چې د نبی علیہ السلام سنت موږ نه مات نشي. حضرت حذیفه رضی الله عنه د روم د باچا په دسترخوان ناست دی او نوړی پرېوته، هغې پاکه کړه، ویې خوړه. هغې ورته وی دا خو د شاهي آدابو خلاف ده. هغې ورته وفرمایل اترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقه، آیا د دې بېوقوفو دپاره د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدم؟ لکه ولی الله به تاسو ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان خبره کړي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې بعض خلکو د زکات باره کې دا فیصله وکړه چې موږ زکات ورکو، خو موږ حکومت ته نه حواله کوو. ابوبکر صدیق ته فرمایل وی که چا د نبی علیہ السلام په زمانه کې په زکات کې اوښ ورکو او مهار یې ورسره ورکو، اوس به هم اقسې ورکوي. بل موږ به دې ته نه ګورو چې زه به وایم چې ته په سنتو عمل وکړه، ته به وایې چې ته نه، زه به تا نه مخکې کېږم، ته به ما نه مخکې کېږي. د نبی علیہ السلام ټول ژوند دا د موږ دپاره څه چې د ټول عالم دپاره یو تعلیم دی، یو نمونه ده. لکه ګورئ موږ تاسو عموما په معاشره کې موږ صبر نه کوو. انسان خو ډېر لوی قدر او منزلت لري عزتمند. نن کم مثال دی چې هغه موږ تاسو ونه لید. نن د شپې په سوشل میډیا د څونه انسانانو بېعزتۍ شروع دي عزتمندو. حجاج ابن یوسف په ظالم یادېږي، خو د حجاج ابن یوسف ګورې ډېرې دینی کارنامې دي او ډېر خدمات یې دي محترم. حتی چې بعضې مورخینو لیکلي دي چې 1000 رکعته نفل به د شپې کول بعد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې که حجاج پسې چا هغه خبره وکړه چې په حجاج کې نه وه، نو الله پاک به د دې انسان نه د حجاج باره کې په ورځ د قیامت تپوس کوي. دغه قرآن کریم موږ ته د مخلوق په نسبت د برداشت تعلیم موږ ته راکوي. معاشره ده خامخا به پریشانی راځي. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. ګوره الله پاک د صلح نه مخکې زمونږ هغه چې کوم کوالیفیکیشن دی او زمونږ ایجوکیشن دی او زمونږ کوم منصب دی، نو الله پاک هغه مخکې ذکر کو. چې ګوره معاشره کې به جګړه مګړه راځي، خو مخکې د خپلې ډیګرۍ ته وګوره. دا پخه خبره ده چې مؤمنان رونه دي. نو که بیا خفګان راشي نو فاصلحوا بین اخویکم، تاسو د خپل مسلمانانو رونو منځ کې صلح وکړئ. دا کار ډېر غلط کاري. جګړه لا نه شوې، موږ زورور فریق له ورشو. هلکه ګورې مټ هم شته، کوتک هم شته، تاڼه تحصیل هم کولی شم، چې څه وی ګورې کولی شم. نه، غلطه مشوره مه ورکوه. موږ اوس په یو ځای وختي راتلو، ما د سترګو تکلیف و ډاکټر له ته یو ځای ته مو کتل، د سړي درد وکړي عزتمندو. نن موږ د کلمې رونه هسې چې د ځان له سوچ وکړو. د ابۍ رول د بېشک رور دی، قعد د وینې رور دی، او مسلمان دی د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشتې رور دی. تیرا میرا رشتہ کیا لا اله الا الله. او کو تا سره چا زیاتې وکړو، ته صبر وکړه که نه. ان الله مع الصابرین. الله وایي زه ستا شم چې الله دې شو پاتې شو، او کو اللہ دے نشو، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. او کو اللہ دے نشو نو لکل شیء اذا فارقته عوض ولیس للہ ان فارقت من عوضی. داغی کفاره نشته. نبی اسلام سره خلکو څونه ظلمونه کړي، رشتې ناطې کټ، تعلقات کټ. 3 کاله په شیب ابي طالب کې په اوپن جیل کې وای چې بند
سره د صحابو او د بعضې رشته دارو نو د نبی اسلام دین امقه درکې پاتې شو که د دنیا ګټ ګټ ته الله پاک ورسو پر رسول الله مبارک خلکو خځلې نه دی اچولی